ته به دا دینداري په دې نیت نه کې چې زه به دینداره شم الله به ماله سم ډېر مال راکړي او الله به ماله ښایسته ژوند راکړي په دنیا کې. ډېرو خلکو دینداري ګوره دې دپاره نو ځکه چې بیا کله دینداره شي او هغه فایدو ته میلاو نه شي، کومه دنیوي فایده چې دی غواړي هغه دینداري پرېږدي بیا راواپس شي. حالانکې زه درته دا وایم ډېرو کسانو موږ ته ټلیفونونه کړي دي ویلي دي او میلاو شوي دي چې مخکې مې مالي حالات ډېر ښه کله چې بېدینه شوم و چې دینداره شوی مالي حالات مې خراب شوي دي. دا ګوره امتحانونه به درباندې راځي. دینداري چې ګپ خو نه دی چې ته به دینداره شي او د اسمان نه به د سرو زرو باران راورېږي. ته به دینداره شي او په تا به امتحان راځي، بیا به دې پته لګي چې اوس ته به څومره اوبه وکړي. دا خبره دې رښتیا ده او که دروغ ده؟ منافقان خو الله په سورة البقره کې ذکر کړي دي کنه. د دوی هغه مثال یې ذکر کړی دی چې لکه یو کس چې اور لګولی چې څومره رڼا یې دومره پکې رواني او چې تیاره شي ودرېږي. مطلب دا چې کله دوی په دین کې فایده یې نه نو بیا دینداره مسلمانان دي، او چې کله پکې سخته راشي نو بیا دې څه شي؟ بیا شاته شي. اوس که دا چېرته مال غنیمت تقسیمېدی په مدینه کې نو یهود به منافقان به پکې حصه اخیستی که نه؟ د ټول ناول به دوی ولاړ وي، د ټولو ناول به دوی ولاړ وي. خو چې کله په مدینه باندې حالات سخت شو او داسې منافقان نن سبا زموږ په دې زمانه کې هم ډېرې زیات دي چې کله داسې فایدې والا دینداري نو به دی به مخکې مخکې کېږي. ته به چې دا سم چېرته د شیخ الاسلام ابن تیمیه نوسی دی او که معمولي سخته پکې راله بیا به په دوربین کې هم وینې